سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ به اوسېږئ. ملګرو امین شیرزاد ټي چینل نه یو ځل بیا سره په لین کې یم. زموږ نننۍ ویډیو په دې هکله ده چې څنګه کولی شو د فیسبوک پیج ځان ته جوړ کړو په فیسبوک کې. نو اسانه طریقه ده، زه درته لارښود کوم او تاسو ځان ته پیج جوړ کړئ او اسانه ده بالکل. په دې هیله چې ویډیو تر پایه را سره وګورئ. تاسو به لومړی دلته راشئ، خپل فیسبوک عمومي لارښود پیج پاڼه مې ده، دلته به راشئ، بیا به دا پیج یې لیکلی دی، ګوره په دې به کلیک وکړئ. ګوره دلته لیکلي کریټ پیج، په دې به بیا کلیک وکړئ. بیا به دې لاندې ګیټ سټارټډ، په دې به کلیک وکړئ. دلته به نوم ورکړئ، هغه تاسو پورې مربوط ده چې هر رقم ته نوم ورکوئ. خپل ځان په د خپل نوم ورکوئ، یو بل څه نوم ورکوئ، چې یو تولید نوم ورکوئ، یو د هر څه نوم ورکوئ، هغه تاسو پورې مربوط خبره ده. لکه زه اوس ورکوم فیسبوک لارښود. نو دلته دا لاندې لیکلي I want to use this page to sell products or provide services. ښه لاندې لیکلي دي زه غواړم چې دلته یو څه خرڅ کړم، تولید او یا خدمات وړاندې کړم. نو دا آپشن به آن کړئ. د دې نه وروسته به بیا نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دې نه وروسته به دا ګورل د یو آپشن به لاله سلیکټ کټګوري. کټګوري مطلب به کوم کټګوري کې دا پیج تاسو جوړوئ. نو دا به کلیک کړئ. دلته ګوره لیکلي بکس، میګازین، برانډز، پروډکټس، کمپنیز، ارګنایزیشن، ایونټ، سورسز او لوکل بزنس. نو دې لومړی مطلب دا شو چې یو چاته یو سروس وړاندې کوئ. دا دوم یو تولید شي په اړه پیج جوړوئ. دا انتخاب کې بیا که د کمپنۍ یا د یو چا کمپنۍ یو اداره وي، نو بیا دا انتخاب کوئ ستاسو دا پیج چې وي. او که بل څه یا یو بزنس وي، نو بیا دا لوکل بزنس انتخاب کړئ. نو اوس نه زما بزنس دی، نه یو اداره ده او نه یو تولید دی، نو زه خدمات وړاندې کوم، نو زه به بکس اینډ میګازین باندې انتخاب کلیک وکړم. دلته به یوه بله پوښتنه کوي، یو بله کټګوري کې راغله سلیکټ ا سب کټګوري. نو دا لاندې به کلیک کړئ. دا دلته بیا ما خبره ده بکس، بک سیریز، بک سټور، لایبرري، میګازین. نو زه به ورته دا لومړی انتخاب کړم. بیا به دا نیکسټ کلیک کړئ. نیکسټ هم چې کلیک کړو، دې نه وروسته به دلته بیا تاسو نه یو ویب سایټ غواړي، خپل ویب سایټ. که ویب سایټ لرئ دلته ورته هغه لینک ورکړئ، او که نه یې لرئ بیا دا بره سکایپ باندې به کلیک کړو. نو زه ویب سایټ نه لرم. دلته بیا پروفایل پکچر غواړي، نو زه خو پروفایل پکچر نه لرم. که پروفایل پکچر ورکوي دا کلیک کړئ، بیا نیکسټ، او که وایي چې زه وروسته بیا ورکړم، بیا دا انتخاب کړئ. نو دلته بیا کور فوټو غواړي، که کور فوټو ورکوي دا انتخاب کړئ، او که نه بیا وروسته ورکوي دا سکایپ باندې کلیک وکړئ. نو دا د ملګرو زموږ پیج جوړ شو فیسبوک لارښود په نامه باندې. زه اوس پر مثال کولی شم یو پوسټ پکې وکړم. دلته به راشئ، دا پوسټ یې لیکلی دی. سلام ملګرو. دې نه وروسته د لاندې بیکګراونډ ورته انتخابوئ، که هر یو ورکوئ، نه یې ورکوئ. دا به انتخاب کړم. دې نه وروسته به دا پبلش بره باندې کلیک وکړو، او دې نه پس make it easy to customer to contact by you by adding a send message button or to your post. نو دلته یو بټن غواړي چې نه په دلته پوسټ کې هم تاته میسج وکړي. زه وایم چې و اضافه دې شي، بټن دې اضافه شي. دا ګورئ ملګرو پوسټ وشو. نو دلته بیا تاسو کوئ ملګري ورته هم انوایټ کولی شئ، لینک یې اخلی په پیجونو کې هم شیر کړئ، او نور همداسې سیټینګ یې دا دی. نو ویډیو رانه اوږدېږي ملګرو،
په دې ګوره که ملګري ورته انوایټ کوئ دا انوایټ فرینډز باندې کلیک وکړئ که په واتساپ کې په هغه کوئ نو په دې به کلیک وکړئ دا و د فیسبوک پیج جوړولو طریقه که کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ او په اخر کې غوښتنه کوم چې چینل مې سبسکرایب کړئ امین شیرزاد ټیچ نور مو وخت نه نیسم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ظالم وو تیرا باندې نخونو بل نخوکو ظالم وو تیرا باندې نخونو بل نخوکو او چې پس پرلو په ګلونو کې دې زه نخوم